أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. نن د کلاس 9 بایولوژي ده. په کلاس 9 بایولوژي کې تقریبا ما اوه چپټر چې دي هغه ما اپلوډ کړي دي، خو ایکسرسایز چې دي ازمان هیر شیو. نو د په نهم په بایولوژي کې اولنی نمبر کم چپټر چې دی د هغې اولنی ایکسرسایز دی. که څوک پې نه پوهېږي، کوم ماشومان په دې باندې نه پوهېږي نو ځان سره یې نوټ کوي. زه امید کوم دا به تاسو له چې دی ډېر زیاته فایده به تاسو له درکړي. نو ایکسرسایز شروع کوم. په دې کې کوم ایم سی کیوز دي او له هغه کومه. نو اولنی ایم سی کیوز په دې کې دی چې what is the branch of biology in which structure and function of tissues are studied. د دې مطلب دا دی چې د بایولوژي هغه کم برانچ دی چې په هغې کې مونږه د ټیشوز سټرکچر سټډي کوو، یعنی ساخت سټډي کوو او بیا د هغې فنکشن سټډي کوو. نو څلور جوابونه یې درکړلي چې سیل بایولوژي دی، که ټیکسانومي دی، هیسټالوژي دی، که مارفالوژي دی. په دې ریډ کلر باندې چې کوم یو دی نو دا د دې جواب دی هیسټالوژي. نو په هیسټالوژي کې مونږ د ټیشو سټرکچر سټډي کوو او بیا د هغې فنکشن چې دی سټډي کوو. دویمې دی چې بایومیټري از د اپلیکیشن اف بایولوژي. اوس زموږ سره بایومیټري چې ده نو دا د بایولوژي داسې کم برانچ دی چې د هغې سره چې دی تړلې ده. یا په بایولوژي کې چې بایومیټري یوز کیږي نو هغې فایده څه ده؟ نو دا مونږ ویلو چې کله مونږ اګریکلچر کې مونږ بایومیټري سټډي کوو نو دا مونږ له په څه کې هیلپ راکوي؟ څلور جوابونه راکړي، الجبره کې، که په سټیټسټکس کې، په میټرکس کې او که نه په جیومیټري کې. نو په دې ریډ کلر باندې چې دا کوم سټیټسټکس دی نو مونږ له بایومیټري چې دا په دې کې مونږ له چې دی فایده راکوي. ښه، د دې نه علاوه دریم نمبر دی چې القانون فی الطب از د فیمس بک آف. وایي دا کتاب چې دی چا لیکلی؟ القانون فی الطب چې دی دا چا لیکلی؟ نو څلور اپشنه دي: بو علی سینا، جابر بن حیان، عبدالملک اسماعی او ابن نفیس. نو دا بک چې لیکلی شوی دی نو دا بو علی سینا لیکلی دی. په دې ریډ کلر باندې چې دی نو دا صحیح جواب دی. بیا د سټډي اف انسیکټ از کالډ. د انسیکټ سټډي چې مونږ کوو نو هغې ته څه وایي؟ ایمیونالوجي ورته وایي، که نه پیراسټالوجي ورته وایي، انټامالوجي ورته وایي، که نه پیلنټالوجي ورته وایي. حشرات مطالعه چې مونږ کوو نو هغې ته څه وایي؟ نو هغې صحیح جواب چې دی نو هغه دی انټامالوجي. بل دی کاربن از ا کی ایلیمنټ ان. وایي کاربن چې دی دا ضروري ایلیمنټ دی. په څه کې دی؟ ارګینیک کمپاؤنډ کې دی، که په ان ارګینیک کمپاؤنډ کې دی، په کیمیکل کمپاؤنډ کې دی او که نه دا ټول دي. نو کاربن چې دی دا زیاتره زموږ سره په ارګینیک کمپاؤنډ کې نو په ریډ کلر باندې چې دی دا صحیح جواب دی. بیا دی امیبا ریپرزینټ وچ لیول آف ارګنایزیشن. ارګنایزیشن موږ سټډي کړي وو چې مختلف قسم سیلز یا ټیشوز راغونډېږي، هغه بایولوژیکل ارګنایزیشن جوړوي. نو اوس امیبا چې دی نو دا کم ټایپ اف ارګنایزیشن چې دی جوړوي؟ دا سیل دی، که ټیشو دی، ارګانیزم دی، که ارګنیل دی. که موږ سوچ وکړو نو امیبا چې دی یو سیل دی، یو سیل والا ارګانیزم دی. خو نه، امیبا چې دی دا یو سیل دی خو دا یو ارګانیزم هم دی. نو دې ته موږ څه وایو؟ ارګانیزم کوم ارګنایزیشن چې دی نو دا هغه جوړوي. بیا سیو نمبر دی کیپیلریز آر این ایگزامپل آف. کیپیلریز چې دی دا مثال دی. د څه شي مثال دی؟ ارګن سیسټم، د ارګن سیسټم دی، د سیل دی، د ارګن دی او که نه د ټیشو دی. نو کیپیلری چې دی دا د ټیشو ایگزامپل دی. بیا ډیش از د ماس آف ایر سراؤنډینګ د ارت. وایي د ځمکې نه چاپېره چې دی هغه کوم څیز دی؟ هغه لیتوسفیر دی، اټماسفیر دی، ایکوسیسټم دی، بایوسفیر دی. نو زموږ د ځمکې نه چاپېره چې کوم څیز موجود دی نو هغې ته مونږ وایو اټماسفیر. بیا دی آل آف د فالوینګ آر ایلیمنټس دیټ پلانټ نیډ ان ویری سمال اماؤنټ ایکسپټ. وایي په لاندینو کوم ایلیمنټ چې دی نو پلانټ ته دا یعنې بوټي ته د هغې ډېر لږ ضرورت دی. په پلانټ کې داسې کم څیز دی چې هغې ته ډېر لږ ضرورت دی؟ هغه هایډروجن دی، آیرن دی، کلورین دی، که نه کاربن دی. نو پلانټ ته چې د کوم ایلیمنټ ډېر کم ضرورت دی نو هغه چې دی هایډروجن دی. بیا 10 نمبر دی چې ویچ اف د فالوینګ یونیسیلولر ارګنایزیشن ریپرزینټ ولواکس. ولواکس چې دی مونږ ویلو چې دا کم ارګنایزیشن جوړوي نو څلور جوابونه یې راکړلي چې یونیسیلولر دی، که نه ملټي سیلولر دی، که بای سیلولر دی. نو د دې صحیح جواب چې دی نو هغه کالونیل فارم دی. ولواکس چې دی هغه کالونیل ارګنایزیشن چې دی جوړوي. دا به اوس شارټ کوېسچن دي، دا واورئ. اولنی شارټ کوېسچن دی چې بریفلی اسټابلیش د لینکیج بټوین بایولوژي وذ فزیکس، جیوګرافي اینډ سټیټسټکس. نو دې جواب دا دی چې بایولوژي د فزیکس سره، جیوګرافي سره او سټیټسټکس سره څنګه لینک چې دی هغه جوړوي. نو دې به جواب کې به تاسو بای فزیکس وګورئ، بای جیوګرافي به وګورئ او بایومیټري به وګورئ. دا د دې جواب دی. دویمه کوېسچن دی ډیفاین بایولوژي. تاسو بایولوژي ډیفاین کړئ، د هغې نه علاوه لیست ډاون اټس میجر برانچز او د دې چې کوم میجر برانچز دي
یعنی زوالوجي، باټني او مایکروبیولوژي هغه ورته ولیکئ. بیا 3 نمبر دی enlist the various levels of biological organization. biological organization مختلف لیول شي دی هغه ولیکئ. په دې کې یو unicellular organization دی، multicellular organization دی او دغه نه علاوه colonial organization دی. دا دي جوابونه دي. 4 نمبر دی what are bioelements. bioelements څه ته وایي؟ نیم دی، نمونه ولیکئ and highlight their importance او بیا د اهمیت څه دی هغه ولیکئ. نو دا 16 types of elements دي. تاسو په بوک کې شته، نو دا دغه جواب چې دی تاسو وګورئ. بیا وایي if you study biology which career path will you prefer to choose and why. که فرض که تاسو بیولوژي ووایئ نو تاسو داسې کم کیریر دی چې هغه تاسو خوښوئ، هغه تاسو سلیکټ کوئ او ولې، د هغې وجه څه ده؟ نو زه به دا ووایم که فرض که زه بیولوژي ووایم د دې جواب به تاسو داسې لیکئ. که زه بیولوژي ووایم نو زه به میډیسن اینډ سرجري ته ځم، زه به چې دی ایم بي بي ایس کوم. زه به ایم بي بي ایس ولې کوم؟ ایم بي بي ایس به ځکه کوم چې کوم ډاکټر چې نو هغه سره چې دی علم ډېر زیات سوی وای، د هغه سره پوهه ډېره زیاته سوی وای او د خلکو هیلث لپاره چې دی هغه کار کوي. نو دا شارټ کوېسچنې دي په ستاسو په بوک کې چې ټولې موجود دي. ما له حوالې هم درکړې. انشاءالله نور کوم ایکسرسایز چې دی انشاءالله زه ډېر زر اپلوډ کوم. که د دې باره کې چې دی مله خپل فیډبیک ضرور راکړئ، نورو سټوډنټانو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو، ډېره مننه.